بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د نن ډېر درمانوله خیر اغلاس ویم او بیا ډېره د فخر خبره دا ګڼم چې په دا نن مجلس کې د ادیبانو او شاعرانو سره سره د موږ سره هر مکاتب فکر مشهور ناست دي چې هغه تقریبا زه داسې ګڼم چې په دا کې به سره ډېر ملګري دا خبره ومني چې د دا نه مخکې چې ته داسې نه دي شوي. سیاسي لیول باندې خلک هم زه پکې محسوسوم چې ناست دي، یعنې کلریکل داسې سرکاري امپلایز چې کوم دي هم پکې ناست دي، وکیلان هم پکې وینم هم پکې ناست دي. نو که چېرې موږ دا محفلونه منووو داسې وخت په وخت او دا یو بل سره غوږ ږدو، که په ارتلونکي وخت کې مخکې خو مړه دي کړي ځکه خو د حالاتو سره موږ مخامخ کېږو، خو که په راتلونکي وخت کې موږ دومره وکړو چې یو بل له همداسې سره غوږ شو او یو بل سره همداسې قریب شو، نو زه په حیثیت د استاد دا پیغام درکولی شم چې منزل به اسان شي او مشکلات به انشاءالله چې کوم دی موږ کم شي. نو الله دې وکړي چې موږ همدغسې په راتلونکي وخت کې یو بل سره نږدې شو لکه نن په دا محفل کې سره یو بل نه نږدې شوي. داسې یو څو سودا شعرونه یې ته وګورئ چې د کلي خان قتل دستور ماتوي، د کلي خان قتل دستور ماتوي، پښتانه سترګې هم غرور ماتوي. هوش کوي ګټه جوش تاوان تاوان وي، هوش کوي ګټه جوش تاوان تاوان وي، غصه خو تل عقل شعور ماتوي. او شعر دی چې واده به خوره د منکلی وکړي، واده به خوره د منکلی وکړي، سردور جذبې چې د مزدور ماتوي. او شعر دی چې یې شاګانې په دیوال ولګي، چې یې شاګانې په دیوال ولګي، بیا خو اصول خلک ضرور ماتوي. او خلکو پردي ځان لا راخپل کړل وینې، خلکو پردي ځان لا راخپل کړل وینې، افسوس پښتون لاس د تربور ماتوي. او شیخ کړي وازونه د اسلام و بلته، شیخ کړي وازونه د اسلام و بلته، سټ په وفا همیش د لور ماتوي. او زلفې ګوره شوې له حده تېرې، زلفې ګوره شوې له حده تېرې، رټي خمار چې بیا کلچور ماتوي.